له زنا څخه د ژغورنې یوه عبرتناکه کیسه. راځئ دا راسره تر پایه واورئ. یوې پیغلې نجلۍ له خپلې مور څخه وغوښتل چې د زنا کولو لپاره اجازه ورکړي. مور یې یوه ډېره هوښیاره او حکیمه میرمن وه. خپلې ګرانې لور ته یې ډېر نصیحت وکړ. زما ګرانې لورې، زنا ډېر ناوړه عمل دی. یو خو اسلام موږ له دغه ناوړه عمل څخه په کلکه منع کړي یو، او بل دا چې په اجتماعي ټولنه کې ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. لنډه دا چې پر لور یې د مور نصیحت کوم تاثیر ونه کړ. سره له نصیحته یې بیا هم پر خپل دریځ باندې ټینګار وکړ چې ما ته اجازه راکړه تر څو زه زنا وکړم. کله چې مور پوه شوه چې زما نصیحت هسې یو خیالي افسانه ورته ښکاري، نو لږ سوچ یې وکړ تر څو چې خپل نصیحت ته عملي بڼه ورکړي او خپل لور له دغه ناوړه عمل څخه منع کړي. نو له خپل لور سره موافقه څرګنده او ورته ویې ویل: سمه ده زما ګرانې لورکۍ، زنا وکړه خو په لاندې شرطونو سره. لور یې ډېره خوشحاله شوه چې اوس خو یې اجازه راکړه، نو زه به دغه شرطونه پوره کوم او بیا به زنا کوم. خپلې مور ته یې وویل: مهربانې، زه ستا شرطونو ته تیاره یم، خو دا واده به راسره کوي چې کله مې شرطونه پوره کړل بیا مې نه راګرځوي. مور یې ورته وویل: لورکۍ، بالکل زما خوښه ده. اول شرط دا ده چې ته به سبا ته د پاچا دربار ته ولاړه شي، او کله چې پاچا له خپل دربار څخه راوځي نو ته به له دروازې سره نږدې ودرېږي. کله چې پاچا تا ته نږدې راورسېد ناڅاپه به ځان پر ځمکه وغورځوي تر څو چې دوی ته داسې څرګنده شي چې ته بېهوښه شوې یې، او بیا به ما ته ټوله هغه کیسه وکړي چې له تا سره څه کیږي. لور یې له خپلې مور سره موافقه وکړه او د پاچا دربار ته ولاړه. کله چې پاچا له دربار څخه راووت نو نوموړې پیغلې سم له واره ځان په ځمکه وغورځوه. پاچا چې کله دا منظر ولید ډېر زیات وځورېد او نوموړې پیغله یې له ځمکې څخه راپورته کړه او د لارې یوې خواته یې کېنوله. پیغلې هم د پاچا شکریه ادا کړه او په ډېره خوشحالۍ سره خپلې مور ته راغله او د پاچا کیسه یې ورته وکړه. مور یې ورته وویل: سبا به بیا پر همدغه وخت ولاړه شي او همداسې به وکړي. سبا چې پیغله بیا د پاچا دربار ته ولاړه، کله چې پاچا راووت د تیر په څیر یې بیا ځان پر ځمکه راوغورځوه. په دې وخت کې پاچا د پیغلې طرف ته هیڅ احتنا ونه کړه او همداسې ځینې تیر شو. پر ځای د پاچا وزیر ورغی او راپورته یې کړه او بیا یې یوې خواته ودروله. کله چې پیغلې دا حالات ولید خواشینې شوه او خپل کور ته ولاړه او مور یې د دې کیسې څخه خبره کړه. مور یې ورته وویل: سبا بیا ولاړه شه. سبا چې بیا نوموړې پیغله بیا د پاچا دربار ته لاړه. کله چې پاچا راووت نو بیا یې ځان پر ځمکه وغورځوه. دا ځل د چوکیدارانو رئیس ورغی او له ځمکې څخه یې راپورته کړه او یوې خواته یې ودروله او لږ سپکې سپورې ورته وویلې. په دې کار سره پیغله ډېره زیاته خفه شوه او مور ته یې ټوله کیسه وکړه او بیا یې ورته وویل: آیا مورې، ستا شرطونه پوره شول؟ مور یې ورته وویل: نه، 3 ورځې نور هم لاړه شه او بیا ما ته ټوله کیسه وکړه چې له کوم غبرګون سره مخامخ شوې یې. پیغله 3 ورځې نور هم ولاړه، خو په دغه 3 ورځو کې له داسې عکس العمل سره مخامخ شو چې دې یې تصور هم نه کوه. کله چې د پاچا دربار سره ځان په ځمکه وغورځوه نو ټول خلک پرې راټول شول او بد ورد یې ورته وویل او د دربار څخه یې پسې واخیستله. له دې 6 ورځني امتحان څخه چې کله وزګاره شوه نو مور ته یې کیسه وکړه چې اوله ورځ پاچا راپورته کړم، 2مه ورځ وزیر، 3مه ورځ د څوکیدارانو رئیس او 4مه ورځ یو ساده رتبهدار چوکیدار او 5مه ورځ ټولو سپکې سپورې راته کولې او 6مه ورځ یې داسې سپکو خلکو مسخرې را باندې کولې چې څوک یې له سره په انسانانو کې هم نه حسابوي او له هغه ځای څخه یې راوشړلم. مور چې یوه ډېره هوښیاره او حکیمه میرمن وه خپلې لور ته یې وویل: لورکۍ، زنا هم همداسې مثال لري چې په اول وخت کې به هر مالدار او رتبې والا ستا سره زنا کوي او څه موده وروسته به ټول در څخه تښتي او هیڅوک به اهمیت نه درکوي او ډېر سپک او بیکاره خلک به مسخرې در باندې کوي.
نو اوس ته ووایه چې په داسې حال کې به ستاسو قدر او عزت وي. زما ګرانې لوري، اوس هم غواړې چې زنا وکړې. کله چې د پیغلې عقل سر ته راغی نو یې د خپلې مور شکریه ادا کړه او ورته یې وویل: ای مورې، زما دې په الله جل جلاله قسم وي چې زه به په ټول ژوند کې زنا ونه کړم. که چیرې پر ما باندې دا ځمکه او اسمان هم راچپه شي او توبه یې وکړه نو زنا ډیر لوی جرم ده. کله چې څوک د دغه جرم مرتکب شي نو هغه بیا د ماتې هندارې شیشې خاصیت لري چې بیا یې جوړېدل هیڅ امکان نه لري او د یوې پاک لمنې ښځې او سړي ابرو او عزت له منځه وړي. د کیسې پای.